اسلام کی نکاح یو عظیم عبادت ته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیاوړی او عظیم سنت ته ان تر دې چې دنیا ته څومره انبیا او رسولان راغلي دي 1,40,000 کم زیات رسولان د دې سنت د نکاح حضرت ایوب انصاری رضی الله عنه روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل 4 من سنن المرسلین څومره مرسلان او انبیا چې دنیا ته راغلي دي 4 سنت د دې ټول عادت او سنت او 4 شان یو دا 4 شان څخه حیا ده ځکه حیا او پاک دامنی د ټول انبیا او سنت ده او دویم خوشبو لګول عطر لګول یو خمر دا عطر لګو خلکو ته تکلیف پرسو بازار کې چا څومره ارزانی چې بیا کله جماعت نه نوځي خلک ټول سر زکام سي ټول ته بځای د دې چې خوان ورکی مسلمان ته اذیت او تکلیف رسیږي دا عطر لګو جایز نه دي عطر چې عطر وي او انسان ته فرحت ورکی دماغ وساکي دا د ټول انبیا او سنت ده دریم دا چې مسواک وهل دا د ټول انبیا او سنت پر دې باندې ان شاء الله ځانګړي باس کوي ورځ او سلام نکاح دا د ټول انبیا او رسولانو سنت ده ګوري انبیا او رسولان هغه هستی دي چې الله د دې امت او د دې انسانیت د هدایت لپاره دی غوړه کړی دا در مزکی پر سر در ټول افضل او اعلا او الله تقریب او نږدې هستی د انبیا دي نو د دې انبیا او تګلاره د دې سنت باید موږ په ځان کې راولو خاص کر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او نکاح کسړی وکي دا د انسان د نگاهو او د سترګو د حفاظت یو لوی ذریعہ ده حدیث کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمای من استطاع منکم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج کسړی توان او طاقت ولري فورا د نکاح وکي زکه دا د دوه غټو ګناو څخه د حفاظت لوی ذریعہ ده یو ګناه بد نظری ده دا ډیر لوی ګناه ده دا ډیر لوی نقصانات هم لري چې انسان په دماغي نقص دغه امراض مبتلا کی په باطنی امراض مبتلا کی د انسان د زندگی چین او سکون او آرام ټول لمنځه وړي کم کسان چې په دې بد نظری باندې مبتلا دي تا هغوی څه پوښتنه وکړه هغوی بیا نه په خپل میرمن خوان اخیست نه د میرمن سره محبت لري بس ټول عمر د بل په عزت او د بل په ناموس کې سوچ باندې کچیر سړی نکاح وکي د طبیعت په ځای کې نکاح وکي د دغه سړی اوله ګټه دا ده چې الله سبحانه وتعالی د ګناه کبیره څخه د محفوظه کوي چې هغه بد نظری ده دویمه د ګناه کبیره چې کم ده چې د نکاح په ذریعه د انسان څخه پاتېږي او انسان څخه د انسان د هغه ګناه څخه په حفاظت باندې کېږي هغه زنا ده واحسن للفرج ځکه نبی علیه الصلوۃ والسلام که په تاسو کې څوک استعداد او توان او طاقت ولري نو فورا نکاح وکړي الله سبحانه وتعالی به د نکاح په ذریعه باندې د سترګې هم خوندي کړي د بد نظرۍ څخه او د فرج به د زنا څخه خوندي کړي دا د نکاح ګټې دي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي من احب فطرتي کچیر څوک زما فطرت خوښي او زما تګلاره خوښي او زما سنت خوښي نو هغه د زما په دې سنت باندې عمل وکړي چې هغه نکاح ده ګورې نکاح چې کوم دی انسان باید ازروی عبادت یې وکړي ازروی جنس پرستی او خواهشات نه وکړي بلکې د عبادت پر بنیاد باندې کوم شی چې ته غواړې هغه په خپلو کې راځي لہذا نن دغه نکاح موږ تاسو څومره سختي کړي دا عبادت زموږ څخه پاته دي د رواجو په خاطر باندې د رسوماتو په خاطر باندې د بېځای قیود او شرایطو د لګولو په خاطر باندې زموږ ځوانان ورونه او ځوانان خوندې نور په کور کې ناست دي العیاذ بالله موږ د نکاح دروازه بنده کړه د زنا دروازه مې خلاص کړه په کور کې مې یو ځل خو د قریبانو دروازه را خلاص کړه دا د ماما زوی دی دا د خاله زوی دی دا د اکا زوی دی دا د پلانکي اخ دی دا د پلانکي د ماما زوی دی دلته موږ بے پردگی شروع کړه
او بل طرف ته به نکاح سخت کړي ولورونه مې لوړ کړل شرطونه مې زیات کړل رسومات مې زیات کړل پابندۍ مې ولګولې رواجونه مې زیات کړل نو بیا به خود علیاذ بالله زموږ په معاشره کې د زنا دروازه خلاصېږي